الله رب العالمین په دې دنیا کې مختلف قسم مخلوقات پیدا کړي دي او دا الله دومره مخلوقات دي چې داغي شمیره نشته. مخلوق څه ته وایي؟ ما سوى الله، دا الله نه علاوه چې دا څه په دې کائنات کې دي ټولو ته مخلوق وایي او د دې پیدا کوون کې ته خالق وایي. نو دا الله ډېر زیات مخلوقات دي او عجیب مخلوقات دي. دا الله هغه قدرت او طاقت پتا ته د دقه مخلوق نه پتو لګي چې څه عجیب طرز باندې پیدا کړی دي، څه دومره واړه دي چې په نظر نه راځي او څه دومره غټ دي چې زما ستا ذهن داغي ادراک نشي کولی، ادراک هم نشي کولی، دومره غټ. د اسمانو ګوره کنه، زما ستا ذهن قسم دی کو د دې ادراک کی او دا یو اسمان نه دی وا ګل صاحب، و اسمان دی او د دې اسمان د لاندې چې دا کم نور او سپوږمۍ او دا ستوري دي کو دقه علم فلکیات تور لیکنا نو الته د انسان دا ذهن بیا کار پری دی اقوا بیا بل شان حالات دي. نو دا الله ډیر زیات مخلوقات دي او عجیب دي. په دغه مخلوقاتو کې دا الله یو مخلوق دی چې هغه ته وی فرشتي، عربی کې وته ملائکه وای او موږ وته پښتو او اردو کې وته فرشته وای او غالبا تیمور انګلیش کې وته انجل وای، انجل. نو فرشتي دا د الله یو مخلوق دی او الله پیدا کړی دی او عجیب مخلوق دی. حق حیران بو تپاتې شي، دا ذهن بو تپاتې شي چونکه دغه فرشتي داسې یو مخلوق دی د الله چې په دې باندې ایمان لرل دا زموږ په عقیده کې دي، په عقایدو کې دي. لکه څنګه موږ په الله ایمان لرو چې یو دی او په کتابونو لرو چې دا د الله د طرف نه په پیغمبرانو نازل دي، پیغمبران منو چې دا د الله د طرف نه استازي دي. دغه شان بدام منی چې دا فرشتي د الله یو مخلوق دی او په دې ایمان ساتل چې الله پیدا کړی دا زم په ایمانیات کې دي. ځکه موږ نو وایو آمنت بالله و ملائکته و کتبه او دغه شان د ایمان بیان چې شی آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله و ملائکته. نو په فرشتو به موږ ایمان ساتو چې دا د الله یو نورانی مخلوق دی او د ګناه نه مکمل پاک مخلوق دی. نو دا د الله یو مخلوق دی. څنګه مخلوق دی؟ نورانی مخلوق دی. زمونږ استادان چې موږ ته کله د دې دا تعریف کوي په مدرسو کې نو وی جسم لطیف نورانی، دا یو جسم دی خو په نظر نه راځي، لطیف په نظر نه راځي، مادي په شان نه دی لکه اوس دا ماده ده په نظر هم راځي او په لاس کې هم داسې موږ نیوي شو. دا یو نورانی مخلوق دی لطیف او خپل شکلونه بدلولی شي، الله ولا دا طاقت ورکړی. نو دا یو نورانی مخلوق دی، د نور نه پیدا دی رسول الله مبارک دی. بیا دا فرشتي څومره دي؟ نو الله اکبر دقل ته بیا عقل کار پریدي چې په مخ د کائنات کې الله دا مخلوق دومره پیدا کړی چې دې شمیر نشته. لکه په بخاری شریف کې حدیث دی رسول الله مبارک وی بره په اسمان کې د فرشتو یو عبادت خانه ده، هغې ته بیت المعمور وی. نو په هغې بیت المعمور کې چې کله هره ورځ پکې 90,000 فرشتې طواف هم تې کوي او عبادت هم کوي. و عبدل صاحب خو چې کومو 90,000 فرشتو نن طواف او عبادت وکړه د قیامت د ورځې پورې به د دوی نمبر بیا رانشي، دومره زیات دي. نو د الله رب العالمین عبادت هم زبردست عبادت کوي او عبادت یې څنګه دی؟ الله اکبر، بل کار د هغوی نشته سوا د عبادت نه. یسبحون اللیل والنهار وهم لا یسأمون. شپه او ورځ د الله عبادت او د سره په الله وی ستړیوالی نه راځي.
هر وخت د الله عبادت ستړیوالی پې نه راځي او موتا خو نافرمانی کو د هغوی متعلق الله څه وی لا یعصون الله ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون ذره برم د الله نافرمانی نه کوي او الله چې ورته څه وی نو بس هغه کوي نو دا فرشتې الله رب العالمین پیدا کړي دي او دا خپل د قدرت نظام یې پې روان کړی دی څه فرشتې لګیا دي الله ته عبادات کوي او رسول الله مبارک وی ګوره دا د هغه د خولې مبارکه خبره ده وی په زرګونو کاله وشو په زرګونو کاله فرشتې الله ته په سجده پراته دي اوسه پورې او اوس نه راواله تر د قیامته پورې دقه شان پرتې دي چې کله د قیامت ورځ شي او اسرافیل علیه السلام شپېلې وي او دنیا روانه شي نو دوی به سر اوچت کړي دا رسول الله مبارک وی او څه به وی ما عبدناک حق عبادتک خدایه موږ ستا د عبادت حق ادا نه کړو الله اکبر نو بعضې فرشتې عباداتو کې لګیا دي تسبیح کې لګیا دي بعضې فرشتو د الله عرش نیولې دی دا قرآن کې دي یحملون العرش حاملین د عرش دي بعضې فرشتې الله په جهنم مقرر کړي دي الله وی جهنم میں جوړ کړی دی علیها 19 19 فرشتې په جهنم باندې الله مقرر کړي بعضې فرشتې په جنتونو کې لګیا دي او بعضې الله دنیا ته رالیږلي دي دنیا ته الله رالیږلي دي بعضې فرشتې داسې دي چې موږ باندې باران کوي حکم د الله دی په حکم د الله کار د هغوی دا وي باران دا باندې کوي بعضې فرشتې داسې دي چې هغه انسان له رزق پیدا کوي دا پټو کې دا رزق چې روزي او دا غنم چې روزي دا د دغې فرشتو د دست قدرت د لاندې روزي چې دا الله پته کومه ډیوټي حواله کړې ده بعضې فرشتې داسې دي چې د انسان د مور په ګېډه کې څنګه را پیدا کیږي نو دقلته هغه نطفه ور ورسوي دا رسول الله مبارک وی ګورئ او بعضې فرشتې داسې دي چې هغوی لګیا دي څوک درود وی نو دغه درود د رسول الله مبارک جناب ته ورسوي او څوک لګیا دي قبض د انساني روحونه قبض کوي د انسان دا روح وړي او څه فرشتې لګیا دي د انسان دا روح قبض کوي او څه فرشتې د مسلمانانو چې کوم عبادات کوي دغه فرشتې د دوی حفاظت کوي دا ټول ما تاسو ته د قرآن نه ووي خو وخت کم وي نو زه دې د وجې مې راته هغه آیاتونه ونه وي او نور هم لګیا دي دا الله رب العالمین دغه فرشتې او مامور دي لګیا دي د الله په حکم کارونه کوي بیا ټولې فرشتې عزتمند دي خو په دې ټولو فرشتو کې څلور فرشتې دي چې هغه ډېر لوی مقام والا دي یو حضرت جبرائیل یو حضرت میکائیل یو حضرت اسرافیل او یو حضرت عزرائیل دا پکې بیا د ټولو نه عزتمند دي او بیا د دې ټولو فرشتو د ټولو نه عزتمنده طاووس الملائکه سید الملائکه د دې تمام فرشتو سرداره حضرت جبریل علیه السلام حضرت جبریل علیه السلام نو نن ته د حضرت جبریل علیه السلام متعلق څو خبرې کوم او بیا په آخره کې مقصد یو خبرې دا دی چې دی حضرت جبرائیل علیه السلام په مسلم شریف کې حدیث دی او عائشه بی بی هغې د حدیث راوي ده هغې ویلي د رسول الله مبارک یو ځل بیمار شو نو دی حضرت جبریل علیه السلام په دم اچولی دی هغه دم به راته بیانو ځکه چې زمونږ عامه زندګي ده نو خلک د دمونو پسې ډېر ګرځي دلته دم له لاړ شو هلته دم له لاړ شو پلانکي له دم له لاړ شو ډنګري له دم له لاړ شه نو څوک خو صحیح لګیا دي ځي او څوک لګیا دي په دوکو کې لګیا دي دوکې او شاکې او بازارونه ګرم کړي دي او بوډونه یې لګولي دي او دکانداري شروع کړې ده نو نن راته به زه په آخره کې اول ته حضرت جبریل علیه السلام تاریخ بیانوم په آخره کې به راته هغه دم بیانومه چې الله جبریل ته ویلي دی او جبریل راغلی دی او په رسول الله مبارک هغه دم اچولی دی
او دا د مسلم شریف تا علماء طالبان دغه کتاب منقبت او منزلت او مقام پیژني دا په مسلم شریف کې صحیح حدیث دی. حضرت جبریل علیہ السلام دا الله اولو العزم فرشتہ ده او په قرآن شریف کې په 3 ځلو نمونه باندې جبریل راغلی دی. 2 ځله په سورت بقره کې، 1 ځل په سورت تحریم کې، او په قرآن شریف کې نور نمونه دي. روح القدس متویل دي، روح الامین متویل دي، او دقه شان ذی قوت متویل دي، مطاع متویل دي، سمع امین متویل دي. مختلف نمونه په قرآن شریف کې راغلي دي. خپل نوم یې جبریل. جبریل څه ته وایي؟ جبر په عربی کې وایي طاقت ته، په عبرانی کې طاقت ته وایي، او ایل په عبرانی کې الله ته وایي. دا د عبرانی ټکي دي. نو جبرائیل معنا د الله طاقت، ځکه طاقت ولا الله ډېر ورکړو ستوي. د الله طاقت د جبریل معنا ده. څومره او عمر یې څومره. نو اگر چې د دې عمر دا کوم حدیث راته زه بیانوم، زموږ بعضې د محدثین علماو په دې باندې جرح کړې ده او دا حدیث ضعیف ګرځولی دی. خو بهر کې د فضایلو په باب کې بیا مقام او مرتبه لري، ځکه بعض علماو نقل کړی دی. وی د حضرت جبریل علیه السلام عمر څومره؟ نو یو ځل وی رسول الله مبارک تپوس وکړ په روایت د ابو هریره، وی جبریل ستا عمر څومره دی؟ و یا رسول الله ما ته خو د خپل عمر پته نه لګي، خو دومره قدرې ورته ویم څه ده چې دا کائنات پیدا نو د دې الله رب العالمین خدای د عرش سره یو ستوري به راوخته. نو دا ستوري به بلقیده رڼا به کوله نو 80,000 کاله به دا ستوري وو. نو بیا به 80,000 کاله نو بیا به 80,000 کاله پس پیدا شنو ما به دې ستوري ته کتل. نو یا رسول الله 80,000 به دا او 80,000 به نو، او دا ستوري ما 82,000 کرته لیدلې دي. 72,000 کرته مې دا ستوري لیدلې دي. چې 80,000 کاله وو او 80,000 کاله نو، دقه 80,000 کاله چې به ونو چې دا 80,000 کاله پس به راوخته، نو دا ستوري ما 72,000 کرته لیدلې دي. بس د دې نه مې د عمر د تازه الله ول دومره عمر ورکړ او تر د قیامت د ورځې پورې به وي. نو ډېر لوی عمر او وجود مبارک یې څومره. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم لا خو چې براته نو د صحابو په شکل براته، او خصوصا د یو صحابي په شکل چې د هغه نوم و دحی الکلبي رضی الله تعالی عنه. او دا په تمامو صحابو کې د ټولو نه خوبصورت صحابیو نو د دحی الکلبي په شکل باندې براغی، او رسول الله مبارک ته بیا وحی وکړه. او کله به یو اجنبي په شکل لاغه چا به پیژندم نه، لکه زموږ په دې احادیثو په کتابونو کې یو حدیث دی، او هغه حدیث مشهور په حدیث جبریل دی، حدیث جبریل. نو یو ځل راغلي دي صحابه وایي موږ کې چا نه پیژنده، او بیا رسول الله مبارک په ذریعه باندې صحابو ته تعلیم ورکړو. نو چې کله بیا لاړو نو رسول الله مبارک مرګور ته وی دا کس مو پیژند؟ وی نه یا رسول الله دا خو موږ نه لیدلی او نه پیژند. وی دا حضرت جبریل او تاسو ته تعلیم درکو. نو کله با دا اجنبی صحابي په شکل راغی، کله به شکل ونه، او رسول الله مبارک ته صرف رسول الله مبارک بلیده او وحی به ولا ورکړه، او په خپل ذاتی شکل دی په لټیم چې وجود یې څومره دا الله قدرت ته بیانو، مخلوق ته بیانو. نو رسول الله مبارک وی ما دې 2 ځله په خپل شکل لیدلی دی، او دا یو په حدیثو کې دی او یو په قرآن کې دی. په سورت نجم کې الله وی ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه فاروق نشتا ولقد رآه نزلة اخرى.
دقلته په معراج کې ولیده نو په معراج کې مې په خپل شکل باندې لیدلو نو هغه خو خیر داسې حالاتو چې هغه بدل حالاتو او په مکه مکرمه کې بیا په خپل شکل لیدلو د دې اجیاد محله ورته وي الله رب العالمین هم بوتلی کا باب عبدالعزیز باندې چوزې نو دقلته جیاد محله ده دقلته ورته د مکې په غرونو کې ځان ښکاره کړ نو چې ښکارې کړ نو رسول الله مبارک د دې دنیا په دې جون کې چولی د نو بېهوشه شو نو تپوس شو څنګه وی د حضرت جبریل علیه السلام 600 وزري صرف 2 وزري کولو کړي نو یو وزر په مشرق پرېوت او بل په مغرب پرېوت داسې وجود بل الله رب العالمین ورکړ نو وجود یې دقه او کار یې سو کار یې وره د آدم علیه السلام نه راواله تر د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې چې څومره پیغمبرانو دې ټولو له وحي حضرت جبریل علیه السلام راوړی دی استازي دی وحي به وله الله ورکړه چې دا یو نو آدم علیه السلام له وحي راوړی ده چې څومره پیغمبران دي ټولو له وحي راوړی ده او څومره ځله راغلی دی دا وره اصله دا یاد څه بعض پیغمبرانو له یو ځل راغلی دی بعضو له 10 ځله راغلی دی باقاعده په روایاتو کې شته او بعضو پیغمبرانو له 10 ځله راغلی دی او بعض پیغمبرانو له 40 ځله راغلی دی او بعض پیغمبرانو له 100 ځله راغلی دی او حضرت موسی علیه السلام له 400 کرته راغلی دی او را بشي خپل پیغمبر جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نو سجانا ظلم په خوشاله کې تاسو مو دا ټول چې رسول الله مبارک لراغلی دي 24000 کرته راغلی سلیر زرا کرته حضرت جبریل علیہ السلام رسول الله مبارک لراغلی دی وحی راوړی او د رسول الله مبارک سره مینه ډیره زیاته او د رسول الله مبارک مو سره مینه ډیره او محبت یې ډیره ځکه دا په قرآن شریف کې آیات دی چې بعضې وخت به رانغي نو چې را به نغي رسول الله مبارک بر اسمان ته کتل ډېره موده پس به راغی نو یو ځل ورته جبریله چې ته نه راځې زه خفه یم زه تا پسې خفه یم ته ولې زر نه راځې نو په قرآن شریف کې الله رب العالمین آیات نازل کو او حضرت جبریل علیہ السلام رسول الله ته وی الله راته وی چې وته وایا چې وما نتنزل الا بامر ربک له ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذلك وما نتنزل زغور راظم نا الا بامر ربک مگر کله چې الله حکم وکړي نو زه په خپل خوا خلک شم راته الله چې وی لار شنو زبر اعظم نو ته په دې باندې ما خپه کېږه دا د الله رب العالمین سره ستا د الله ته وایي ما به زر را لېږي نو زه نشم راتلی بغیر د الله د حکم نه دا د رسول الله مبارک سره مینه وه او د رسول الله مبارک سره څومره مینه وه نو دا وره رسول الله مبارک یې ډېر خوښ او دې مخ ته به یې ورته کتل نو یو ځل یې ورته دې مخ ته کتل مخ مبارک ته نو رسول الله مبارک ورته وی جبریل ولې راته ګورې دا دومره ډېر راته ولې ګورې نو وره دا به یو په دې باندې زړه خوشحاله شي او بل د حضرت جبریل مینه به ووینې چې د رسول الله مبارک سره څومره وه نو چې هغه کم الفاظ یې ویلي هغه راته یو شاعر په شعر کې ویلي دي د پارسۍ په شعر کې ویلي دي نو هغه د پارسۍ هغه اشعار ډېر اعلی دي نو ځکه هغه اشعار به راته وویم امیر خسرو رحمهم الله د پارسۍ یو لوی شاعر دی نو هغه د حدیث دا ترجمه په شعر کې کړې ده دا شعر یې واورې نو ډېر زبردست دی او زړه به هم پې یخ شي وی آفاق را گردیده‌ام آفاق را گردیده‌ام مهری بوتان ورزیده‌ام بسیار خوبان دیده‌ام اما تو چیز دیگر است او بل ځای کې دا دی لیکن تو چیز دیگر است وی آفاقها گردیده‌ام اسد وره وی وګرځېدم آفاقها په دې ټول افقونو وګرځېدم د مشرق نه مغربه پورې د مغرب نه مشرقه پورې د شمال نه جنوبه پورې د جنوب نه شماله پورې اسمانونو کې بر لاړم دنیا مې وکته مهری بوتان د محبت کې وګرځېدم چې څو ښکلې وګورم
آفاقها گردیدم سلور قنج دنیا کیوں گردیدم آدم علیہ السلام نراوالا ترستا پوری می د دنیا خلق لیدل بیسیار خوبان دیدم دیر خشتا خشتا خلق لیدل لیکن تو چیز دیگرم قسم دا اللہ پزاد چی دنیا میں اوکتا دا آدم علیہ السلام نراوالا تردی وقتا پوری خستا سے خوبصورت میں پدی کائنات کے ڈو پیدا نہ اللہ اکبر طولو آئے صلی اللہ علیہ وسلم جبریل دا سی صفت کئی بھی دنیا میں اوکتا حضرت جبریل چکم طاقت اللہ ورکلو خوستا سے خوبصورت میں پا تمام کائنات کے پیدا نہ کر نو دا جبریل موسر دیر زیادہ مینہ وا آغا خو پریدہ رسول اللہ مبارک دی امت سر سمر مینہ دا خبر رانا بالخوازی دا رسول اللہ دی امت سر سمر مینہ دا یوزل راغی نو خیر پا پرشتو باندې خفگان او دا خوشحالی او دا کیفیت نرازی خود دنیا پا شکل کے راغلو نو خپاو نو رسول اللہ مبارک نے جبریل نندا سے خپے ویاو یا رسول اللہ وی اللہ رب العالمین تحکم کا چیلار شا پا جہنم گرزا نوی جہنمون تلالم نوی او جہنمو او دا پا قرآن شریف کم دی او جہنم دی وی او جہنم میو قتل وی دا طولنا لان دی اگا خطرناک جہنم تا چی میں او قتل نو پاگی کی منافقین پراتو ستا دا امت او دا دی طول منافقین کافرانو کافر دا کافر نا سخ منافقی چی پا خلی یو سو پا جبا بل سو پا زل بل سو نو پا طول لان دی طبقہ کے میں منافقین لیدل دویم نمبر چی بیارا لما آگے جہنم نا لکشان بر جہنمو لکہ آگا خطرناک و آگے پاس بیا لکشان داغینا خطرناک کنو خو بیام خطرناک تے پا آگے دویم جہنم کی میں دہریانو لیدن چی نا اللہ منیو نا رسول منیو اسم نمانی وی بیا دریم نمبر جہنم ترالم نو آگے کی میں داغل گوچتو داغینا نو آگے کی میں مشرکین چی دا کم شرک کئی بوتانو تسجدی کئی او شرک کئی دامیو لیدن وی داغین لگ روچت چشم نو آگی کے میں بیا مجوسیان لیدن سلورم نمبر کی او پینزم نمبر کے میں بیا یہودیان لیدن یہود پا کے پراتو او شپگم نمبر جہنم تا چرالن نو التمی عیسائیان لیدن پشپگم نمبر کی او دا طولو نا دا پاسا چا اگا کمزوری جہنم دے اگی تا چرالن نو بدا کے وقت چپ شو نو رسول اللہ مبارک تی ولی چپ شوئے جبریل نو دا سے دا جالا پا دا کیوی یا رسول اللہ پاگیر بر جہنم کے مستا گنانگار امت دینا بس رسول اللہ مبارک چی دا وری دا لی خپش کور تر آگے اوزان پا سیور بن چی ذات پا سیور بن کا خفا اڑے بس صرف منزل براواتا او بیا باقی خپل بالخانی تا خپل حجری تا تا بیبیانی چی پیشوی دری روزی شوی بیبیانی بی امورالی بس حق بے نکو حضرت ابوبکر صدیق خبر شو چی رسول اللہ مبارک خفا دی چا نا خفا دی چا خفا کردی دی وریو ڈباو او سلام واچو خدا غی اللہ نا جواب رانا گئی ممکن رسول اللہ مبارک زان سر سلام جواب برکڑی خود جواب ورد او دا گوری مسئلہ دا اصلا دا مسئلہ ہو رہا چکل یوزے کمری تا ورزینو پا دروازہ کیوں درے گا السلام علیکم نو کدا آگے لخنا دا سلام جواب پتیز راگی وعلیکم نو دا اجازت دے دا شریعت دا مسئلہ دا لکہ بعض وقت من ناکینگو کو نو چی دا سیوگو نو کتوی چی سنگ ورکارشی نو فوراً سلام جواب نو کدا سلام جواب رتا پتیز راگی نو دے مطلب دے چی رازا او کدا سلام جواب رتا رانگی نو بس واپس شا دا شریعت مسئلہ دا نو دا سلام جواب رانگی ابوبکر صدیق لال دیکھ حضرت عمر راگی اگر دا سے ورو ٹکو سلام واچو سلام جواب رانگی صحابوں سر دیر زیاد تشویش شو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا خبر کو اگر سلام واچو سلام رانگی حضرت سلمان فارسی متعلق رسول اللہ مبارک وی دا زمان دا اہل بیت لدی اگر سلام واچو آواز کو رسول اللہ مبارک وی جاندو سلام جواب رانگی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیرو خیارو فوراً کور تراغی
او فاطمه رضی الله تعالی عنها ته وی چونکه د رسول الله مبارک فاطمه بیبي سره بې انتها مینه و محبت وی بابا د داسې چل شوی دی بس فورا هغه روانه شوه ور یو ډبه چې ور یو ډبه دا وی السلام علیکم دا هغې رخته جواب راغی نو ورننوته وی یا رسول الله بابا جان ولې داسې خفې چا راته څه ویلي دي چا خفه کړی وی چا هم نه یم خفه کړی چا هم راته څه ویلي نه دي نو دا ولې دومره خفګان بار چا سره خبرې نه کول نو ورته یې قصه وکړه چې داسې چل دی زما ګناهګار امت په د جهنم کې پراته وي په دې باندې خفه نو ډېرې الله ته وژړل چې دا ټولې خبرې تېرې شوې دي کې حضرت جبریل علیه السلام واپس راغی او ورته یا رسول الله صلی الله علیه وسلم یو آیات مې راوړی دی او آیات دا دی چې الله ستا هغه خفګان او جلاګانې قبولې کړئ او ستا دپاره یو انعام دا راولېږه چې الله وی زما خوږ پیغمبر ته وایه چې ولسوف یعطیک ربک فترضا ولسوف ډېر زر دی چې یعطیک طالب الله درکي هغه څیز چې ته به راضي وي رسول الله مبارک وی زه به د هغې پورې نه رضا کېږم چې ما دا خپل ټول ګناهګار امت جنت ته نه داخل کړم د رسول الله مبارک دومره مینه نو بیا به الله ته شفاعت کوي چاله به الله سزا لږه ورکوي چاله به الله داسې سزا ورکوي چې دی به پې کېږي نه د چا سزا به لکونو کاله الله به ورته کمه کړي او د رسول الله مبارک دقه رضا کول به په دې طریقه باندې وشي نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم امت سره ډېره زیاته د حضرت جبریل علیه السلام هغه محبتو هغه مینه وه او رسول الله مبارک سره او د هغې سره به ډېره زیاته مینه کوله او الله رب العالمین به حضرت جبریل علیه السلام سره بعضې وخت خبرې کولې یو ځل ورته وی الله ورته وی حضرت جبریل علیه السلام وی یاره دې پلانکي سړي سره زما ډېره مینه ده دې پلانکي بنده سره الله ورته وی چونکې دی نیک دی دی زما احکامات مني دی د رسول الله مبارک په طریقو عمل کوي دی 5 وخته مونځ کوي دی د ګناه نه ځان ساتي نو جبریله زما دې پلانکي بنده سره ډېره مینه ده ته هم ورسره مینه ساته و یا الله چې ستا ورسره مینه ده نو موږ به ورسره مینه کوو نو حضرت جبریل علیه السلام راشي او چې څومره فرشتي دي ټولو ته وی د الله د طرف نه خو مې یو حکم واورېده وی دا پلانکي سړی دی د پلانکي کلي د سره الله ډېر مینه کوي زه ورسره ډېره مینه کوم فرشتي وی چې الله ورسره مینه کوي او تم ورسره مینه کوي نو موږ هم ورسره مینه کوو نو هغه فرشتي بیا دنیا ته راکوشي او د دې خلکو په دې زړونو کې واچوي چې دې پلانکي سړي سره د الله او د جبریل او د فرشتو ډېره مینه ده نو که ستاسو دا خیال وي چې لږ کوم سړی ایماندار وي مونځ او دس کوي د ده د نیکانو خلکو سره مینه وي محبت وي د ده نیکانو خلکو سره مینه نو هغه فرشتي لګیا دي د دې مخلوق په دې زړه کې واچي نو رسول الله مبارک په دې موقع باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې موقع باندې د قرآن شریف آیات تلاوت کو ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات هغه خلق چې نیک عمل کوي وعملوا الصالحات ایماندار دی او نیک عمل کوي سيجعل لهم الرحمن ودا ډیر زر دی چې دی خلکو سره به الله زبردست مینه کوي نو بعضې وخت به ورسره دا خبره کولې نو رسول الله مبارک له براته یو ځل ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم وی ته چې الله تا ته وحی درکړي ته څومره وخت کې رارسې نو حضرت جبریل علیه السلام ورته وی چې کله یو حکم یو دغه مال الله راکړي نو یې په دې آسمان کې یو عظیم شان هیبتناک
حالات راشي نو دا ټولې فرشتي بېهوشه شي. وایي دا خبره دا جبرئیل علیه السلام وایي، رسول الله مبارک مشکات مبارک کې حدیث دی، وایي دا ټولې بېهوشه شي، وایي د هغې وحي داسې زور او طاقت وي. نو بیا د ټولو نه مخکې زما سر روچت شي او زه هوش کې راشم او بیا نورې فرشتې راشي، نو الله ماله هغه حکم راکړي نو زه یې تا ته راوړم. نو یې څومره وخت کې راوړې اسده وره وی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دومره وخت کې راوړم چې دا سترګو دا رب څنګه دی که نه، نو یو اسمان نه بل نه اووم اسمان د اووم اسمان د پاسه لوح محفوظ د لوح محفوظ د پاسه سدرة المنتهى د سدرة المنتهى نه ستا دې ځای ته د سترګې په رب کې رارسه. بیا ورته یو ځل رسول الله مبارک وي د دینم تیز چرته راغلي، اصلا د حدیث ور دا ډېر ناشنا دی، د دینه چرته تیز راغلي ویاو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم د دینم ډېر زیات زر په څلور وختو کې راغلي، څلور موقع داسې راغلي وي چې د دې سترګې د رب نم زیات په زر راغلي وي. دا څلور موقع کمې وي. و یا رسول الله صلی الله علیه وسلم یو هغه موقع وه چې کله نمرود اور تیار کړ، کله نمرود اور تیار کړ او په اور کې ابراهیم علیه السلام غورځو، په اور کې ابراهیم علیه السلام غورځو. دقې وخت کې زه الله سره سدرة المنتهى کې او دا پړي وشلېدل، نو حضرت ابراهیم علیه السلام په هوا کې او دقې وخت کې زه په سدرة المنتهى کې او الله رب العالمین راته وی لاړ شه او اور ته وایه چې یخ شه په ابراهیم علیه السلام باندې سلامتیا. نو دا پړي وشلېدل دقې وخت کې زه سدرة المنتهى کې او چې را رسېدم نو دا ابراهیم علیه السلام د اور د غورځېدو نه مخکې ما اور ته ویلو چې په ابراهیم علیه السلام یخ شه. دا ډېر تیز راغلی وی دویم په کوم موقع تیز رالی، وی دویم په هغې موقع باندې تیز رالم چې کله ابراهیم علیه السلام دا خپل بچی حضرت اسماعیل علیه السلام د منا په دقې غرونو کې راسملو او کله ابراهیم علیه السلام د هغه په مرۍ چاله راښکله، نو دقه چاله چې کوم وخت کې راښکلې کېده دقې وخت کې زه سدرة المنتهى کې او ما ته الله وی چې فوراً دا ګډ یوسه او د ابراهیم علیه السلام مخې ته یې کېږده او اسماعیل علیه السلام مخوا کا. نو زه په کائنات کې د آدم علیه السلام نه راواله تر د دقې دمه پورې دومره تیز په رفتار نیم راغلی کله چې ما دقه ګډ ابراهیم علیه السلام ته مخې ته کېښود. دا دویم ځل باندې او وی په درېیم ځل چې کله د یوسف علیه السلام رونو د هغه خلاف سکیم او سازش جوړ کړ چې دی وجلو، خو بیا د وجلو خبره ختمه شوه او یلته په کوی کې به وغورځو، فی الجب په کوی کې به وغورځو. نو کله چې کوی ته غورځو دقې وخت کې زه سدرة المنتهى کې او ی الله رب العالمین ما ته وی چې لاړ شو حضرت یوسف علیه السلام کوی ته غورځئ، خو ته به د هغه د غورځېدو نه مخکې هغې ګټې ته ځان رسې او چې هغه کله راچي ته به په خپل دست قدرت او لاس کې او چې څه د الله د طرف نه دغه دی کې به هلې او په هغې ګټه باندې به ږدي. نو چې کله یې هغه غورځو دقې وخت کې سدرة المنتهى کې او چې کله ګټې ته رسېده نو د هغې نه مخکې زه راغلی وم ما یوسف علیه السلام په هغې کې واغی. وی دا ډېر زیات تیز راغلی او وی څلورمه کومه موقع وه، وی څلورمه هغه موقع وه چې کله د احد په میدان کې ته د کافرانو سره جنګېدې او یو کافر عقبه ابن ابي معیط هغه راغی او په تا باندې ګزار وکړه او ستا په مبارکه تندې کې کړی لاړه، رسول الله مبارک دې تندي کې کړی لاړ او مخامخ غاښونه شهیدان شو او ډېره سخته کړی وه. عبید الله ابن جراح چې کله هغه کړی د تندي نه راوښکله نو د هغه پې دا مخکې دوه غاښونه مات شو. نو دا کړی چې کله ستا په تندي کې ورله نو ستا د مخ مبارک او د تندي نه وینه را روانه شوه، نو دا وینه لاندې را روانه وه او دقې وخت کې زه سدرة المنتهى کې وم. وی الله رب العالمین راته حکم وکړه چې جبریله لاړ شه او زر لاړ شه
او د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا وینه ګورې ځمکې ته لاړه نشي. کو چرې دا وینه د رسول الله مبارک ځمکې ته لاړه د قیامت د ورځې پورې به په مخ د کائنات کې به شین بوټې زرغون نه کړي. الله لاړ شي شابه. نو دقې وخت کې زر زر رالم او ستا وینه مبارکه لا ځمکې ته رسېدلې نه وه چې ما په خپل لاس کې اخیستی وه. وایي دې څلور موقعو باندې ډېر زر راغلی. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وحی راوړله او د الله رب العالمین او د الله د رسول سره مینه ډېره زیاته او یو ځل داسې چلو شو. بس د اخرې خبره کوم بیا هغې خپلې مقصدي خبرې لا راځم تاسو چې یو ځل حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ یهودو له ورغی او دعوت یې ولې د رسول الله مبارک ورکړه. دا په قرآن شریف کې نو چې دعوت یې وله ورکړو چې تاسو ایمان وروړئ په رسول الله وایي ستاسو په دې رسول باندې څه نازل شوي دي. نو حضرت جبریل ورته حضرت عمر ورته قرآن رضی الله تعالی وایي دا قرآن چا راوړی دی؟ نو دا قرآن خو حضرت جبریل علیہ السلام په واسطه راغلی دی. وایي دا جبریل علیہ السلام راوړی دی. نو دی ورته وایي موږ د دې د وجې پته ایمان نه راوړو چې حضرت جبریل علیہ السلام زمونږ دشمن دی. ولې؟ دا م یاد ساتئ دا الله رب العالمین دله طاقت ورکړو چې دا څومره قومونه غرق شوي دي مخکیني عادیان سمودیان او دقه شانه د شعیب علیه السلام قوم او د لوط علیه السلام قوم په دې ټولو چې عذاب راغلی دي او عذاب راوړی د حضرت جبریل علیه السلام راوړی. دا الله په حکم دا الله حکم ووته ټول په آیاتونو کې فاخذتهم الصیحة جبریل چغه واله فاخذتهم الرجفة زلزله پې راله او یو ځای کې دا دي چې په دقه پنځه واله ښار یې په دې وزر کې اوچت کړل فلما جعلنا عالیها سافلها. نو یې زمونږ حضرت جبریل دشمن دی. ولې؟ وایي ده په موږ عذابونه راوستي دي. نه هغه حضرت عمر ورته وایي دا خو د الله په حکم راغلي دي. دا خو د الله په حکم راغلي. من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. دا خو د الله حکم او د الله په دغه راغلي. نو ته څنګه دا وې؟ اوس یو خبره ګوره زه به درته یو مثال راکړم. دا چټ دی او دې چټ کې ما سختې خبرې لیکلي دي یا مې د بل څه خبرې کړي دي. او زه اسد جان له ورکړم چې اسد دا یو سا او تیمور له ورکړه. نو اسد کرولو تیمور له ورکړه او دې کې سخت خبر دا خو ته ګناه نه ده ګناه نه ده. دغه دا حکم خو زما دی. دا خو د نه دی چې تعالی راوړو حکم خو زما دی. نو ته به ما سره دغه کې نو تا ته ولې دغه کې. نو حضرت عمر وته دا خو د الله په حکم شوي دي. نو چې څوک وي دا جبریل دشمنی دا به زمونږ هم دشمني دی. خوا چې دا راغی اخوا الله په قرآن کې آیاتونه نازل کړي. دا دویمه سپاره کې چې من کان عدوا لله وملائکته ورسله وجبریل ومیکال فإن الله عدو الکافرین. الله اعلان وکړو چې څوک د جبریل دشمنی الله وی هغه زما دشمن دا زما په حکم باندې. نو الله په دومره غیرت هم دغه کړی دی چې ګورې زما د جبریل دشمن به زما دشمن. یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي اخرې خبره کوم و یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله نبی علیه السلام وایي زه الله دې تمام عالم له رحمت ګرځولې وما ارسلناک الا رحمة للعالمین. نو جبریل زما د دې رحمت نه تا ته څه حصه ملو شوې ده؟ وایي او یا رسول الله د دې رحمت نه خو ما ته ډېره لویه حصه ملو شوې ده. څه حصه؟ وایي حصه دا چې ما ډېر عمر وشو او ډېر عجیبه خلک مې ولیدل چې ګمراه شو. شیطان اسې لعین چې څومره عبادت یې کړو الله ګمراه کړ. نو ډېر سخت یارېدم چې خدایا چېرته زه ګمراه نه شم. خو چې کله پتا باندې دا قرآن کې دا آیات نازل شو چې انه لقول رسول دا خبرې د یو استازي دی چې جبریل دی ذی قوت خاوند طاقت دی عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین امانتدار دی د الله سره نږدې دی
وی چې دا کله نازل شو ما چې دا الله حکم اوس منسوخ کیږي نه ماته امانتدار وي ماته الله سره نږدې کس وي ماته الله خپل استاد وي باز بیا زه ډېر زیات مطمئنم چې اوس په دې نه پس د ګمراهۍ هېڅ خبره نه راځي نو ستا د رحمت نه ماته دا حصه ملو شوې ده نو د جبرئیل علیه السلام به د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره پوره مینه او محبت اخرې خبر راته کوم دې ته مې راوستی یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم بیمار شو عایشه بیبي وی چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم بیمار شو بیماری د انسان بشري تقاضی دي نو دې کې جبرئیل علیه السلام راغی عایشه بیبي وی نو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم مست چیکا څه چل باندې شوی دی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وتی بیمار یم تبه مې ده یا نور بیماری ده بیخه بیماری بیا وی دا الله خو رسول دا په مسلم شریف کې حدیث دی وی دم د باندې نه شوم یو دم د باندې نه شوم چې د دې بیماری نه دی الله جوړ کی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بالکل واچو دا اوس ګوره رسول الله مبارک خو خيار دی چې دی یو کار کوي خدا به د الله په حکم کوي الله به ورته ویلي دا دم به ورته الله خولی وي نو یې بالکل راته دم واچو او بله دا د زمونږ د علما وایي او ما تاسو دې خبرې ته جوړولو چې رسول الله مبارک دا تکلیف بیا الله جبریل را لیږل بیا جبریل دم اچول دې کې زمونږ د ټولو دپاره امت دپاره تعلیم دی یو تعلیم دی چې یاره کو داسې چلو شي نو بیا دا تاسو دا چلو کې نو رسول الله مبارک وایي دا خو ډېره ښه خبره ده وایي دم را باندې واچوه نو حضرت جبرئیل علیه السلام پر رسول الله مبارک دم واچو دا کلمات دا یاد کې کو یادېږي نه خیر دی بیا د خپلو علماو نه تپوسو کې ولیکې او هر کس دا کلمات یاد کې ډېر زبردست کلمات دي او چې څومره مرضونه دي وره څومره مرضونه دي هر قسمه مرض دغه د الفاظو ته متاسو وره کړه نو دی کې هغه سمندري په کوزه کې بند کړی دی او دا ګورې د حدیث صحیح الفاظ دي چې کوم ځای ته وړی تاسو ته بیا به د دې شیشې په ذریعه چې څوک اوري هغوی ته مې چیلنج سره دیم چې دا د رسول الله مبارک د صحیح حدیث نه ثابت دی دې کې هېڅ قسمه شک نشته اس قسمه پکې یو عالم هم دا نشي د دې مقابله نشي کولی هر عالم د دې تایید کوي چې واقعي دا الفاظ هم ټیک دي او دا خبر هم ټیک ده او دا رسول الله مبارک هم دقه شان کړي دي نو د هر قسمه مرض کو ستا شوګر دی ګور دی الفاظو ته به اوس ګورې کو ستا بلډ پریشر دی کو ستا د ګردو بیماری ده کو ستا د سترګو بیماری ده کو ستا تبه ده کو ستا هر قسمه دغه دی په خپل ځان یې په خپله اچوې دا دم په خپلو بچو باندې اچوې دا دم او دا م یاد ساتې چې داسې الفاظ دي پکې چې بل پکې کمال دا دی چې دا هر نظر بد نه به د الله ساتي الفاظ کې داسې چې دا هر نظر بد ځکه نظر لګي ګوره دا یاد ساتې العین حق رسول الله مبارک نظر لګي او بیا د حدیث الفاظ داسې دي وی د بد نظرۍ نه ځان ساتې د الفاظو باندې په کلماتو باندې ځکه چې نظر داسې یو څیز دی چې رسول الله مبارک وی څه ده چې اوښ کټوې ته رسوي او سړی قبر ته رسوي اوښ کټوې ته رسوي او سړی قبر ته رسوي نو رسول الله مبارک ته داسې دم خولی دی او دا دم د دغه ټولو څیزونو علاج دی رسول الله مبارک ته سوي وره دا الفاظ وی بسم الله ارقیکا بسم الله ارقیکا دا الله په نوم د باندې دم اچو بسم الله ارقیک والله یشفی دم د باندې دا الله په نوم اچو خو ګورې دم کې کمال نه دی شفا ورکوونکي والا څوک دی والله یشفیک شفا به الله درکوي شفا با الله درکوي دریم ورپسې دا وایي او دریم ورپسې وایي من کل شیء یوزیک من کل شیء یوزیک د هر هغې څیز نه چې ضرر تا ته رسوي د هر هغې څیز نه چې ضرر تا ته رسوي د الله په نوم راته د دقې نه شفا درکړو چې هر یو چیز دی او ضرر رسوي
من جمله داغه نه من عین ومن كل عین حاسد او دا الله په نوم د باندې دم اچوم او الله به شفا درکوي د هر هغه سترګې نه چې حسد کوونکي د او تا ته د حسد په دغه باندې وګوري او تا د نظر کوي او بیا سوی بسم الله الله یشفیک بیا وی الله یشفیک الله به شفا درکوي بسم الله اری او الله رب العالمین په نوم د باندې دم اچوم دا الفاظ وره دا یاد کړئ بسم الله ارقیک الله یشفیک من كل شيء يؤذيك ومن عين حاسد ومن كل عين حاسد او بیا الله یشفیک او والله بسم الله ارقیک دا به ان شاء الله تعالی دا چا پکارو موږ درکو او دا زموږ د کم د شیشي مرګري دوی بیره په سکرین باندې دغه سکرین شاټ وباسي ابرته دغه کی نو دا دم د چې پر رسول الله مبارک دا دم واچو الله رب العالمین رسول الله مبارک له شفا ورکړه صحت ولا ورکړه دا زبردست دم دی صرف 2 ځله یا 3 ځله په خپلو بچو په خپل ځان دا وایي هر کس یې ویلی شي زما د طرف نه مراته اجازت دی او چې رسول الله مبارک اجازت ورکړی دی نو هغې دغه نو جبریل علیه السلام رسول الله مبارک ته وی دم د باندې اچومه چې الله شفا درکړي دم یې پې واچو الله رب العالمین صحت ورکړه نو دا الفاظ ځان سره یاد کې د دې ډېر زبردست اثرات دي دا حضرت جبریل علیه السلام په رسول الله مبارک باندې دم اچولی دا الله په حکم باندې نو حضرت جبریل علیہ السلام په دغه ټولو فرشتو کې د ټولو نو اولو العزم او عزتمنده فرشته ده زمونږ ورسره محبت دی او د هر مسلمان به ورسره مینه محبت وي نو لوی شان او لوی مقام او لوی مرتبه لري الہ العالمین دې زموږ د دنیا او د آخرت خیر نصیب کړي دعا وکړئ